د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د بدني ښکلاو 14مه برخه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أفضل صلواتك عدد معلوماتك دائمة بدوامك إنك حميد مجيد. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بدني ښکلاو بیان مو تر دې ځایه رسولی و چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د رفتار او د مزل په اړه باندې مو بیان کوئ چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ښکلی او ښایسته رفتار څنګه و. په هغه کې مو خبره تر دې ځایه رسولې وه چې علامه ملا علي قاري رحمه الله په خپل کتاب جمع الوسایل شرح الشمایل کې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت نقل کوي چې دی مبارک فرمایي چې ما تر پیغمبر علیه الصلاة والسلام تیز مزله او تیز رفتاره شخص نه دی لیدلی. داسې تیز مزل به یې کوئ تا چې به ویل چې مځکه ورته راټولیږي. اصلا دا مزل کې چې دا تیز رفتار وي په هغه کې هلته تکبر و خیال و دا شیان میان هم نه پکې ځایږي. ځکه روایت اکثر پر دې باندې متفق دی چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک مزل به ګړندی او تیز و. نو حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه مبارک وایي چې پیغمبر اسلام به داسې تیز رفتار کوي چې تا به ویل چې مځکه ورته راټولیږي. موږ به ځانونه په مزل پسې ستړي کړل خو په ده صلی الله علیه وسلم پسې به نه سوی رسېدلی او ده به زموږ په ستړیا باندې هیڅ باک هم نه و. یعنې د پیغمبر علیه السلام دغه تیز رفتاري په نهایت سکون او آرامي کې وه. دی صلی الله علیه وسلم به د خپل ستر ځواک او د پیاوړي قوت په وجه ډیر په اطمینان روان و، خو د شا د لوري به ملګري ورپسې ستړي سول د ده به هغو ته څه فکر هم نه و. نو د پیغمبر اسلام دغه تیز رفتار د هغه آیت شریف سره ټکر نه دی چې الله جل جلاله د اطمیناني رفتار یادونه پکښې کړې ده. لکه په سورة فرقان 83 نمبر آیات کې لوی خدای جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ژباړه یې داسې ده چې لوی خدای جل جلاله فرمایي چې د رحمان خدای بندگان هغه کسان دي چې پر مځکه په سکون او اطمینان سره رفتار کوي. او په سورة لقمان 19 نمبر آیات شریف کې لوی خدای جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقصد فی مشیک. یعنی خدای پاک جل جلاله فرمایي چې رفتار کې میانه روي کوه، میانه رفتار کوه، مه ډېر تیز ځه مه ډېر سوکه ځه. او په تیر آیات شریف کې خدا و چې زما نیک بندگان او د لوی خدای جل جلاله بندگان پر مځکه باندې په سکون او اطمینان ځي. نو د پیغمبر علیه السلام رفتار داسې نه و چې د سکون او د آرامۍ څخه خالی و، بلکې پیغمبر علیه السلام به د تیز رفتار سره سره په مزل کې سکون او اطمینان به هم پروت و. خو دغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تیز رفتاري هغه د ده پر قوي قوت باندې او پر پیاوړي ځواک باندې دلالت کوي چې پیغمبر علیه السلام په خپل پوره قوت باندې بې تکلفه او بې ستړیا او بې له څه زحمته به دی پر خپل عادي شکل باندې روان و، خو وروستني ملګري به پسې ستړي سول او نه به سوی پسې رسېدلی. دا د پیغمبر اسلام پر پیاوړي قوت دلالت کوي. یعنې په دا تیز رفتار کې بیا هم سکون او آرامي پرته وه. داسې نه چې بعضې ملګري خو داسې رفتار کوي چې تیز روان وي، په هغه تیز رفتاري کې داسې سپک غوندې معلومیږي لکه هغه خپل سنګینتوب چې د لاسه ورکړی. خو د پیغمبر علیه السلام داسې تیز رفتار نه و چې سنګینتوب یې د لمنځه تللی وي یا سنګینتوب یې پر مزل باندې نه وي پروت، بلکې ښایسته مبارک سنګین رفتار به و. خو مګر هلته به داسې تیز غوندې و چې وروسته ملګري به پسې ستړي کېدل. دی مبارک به یو ډېر ښایسته انداز کې به رفتار کاوه. لکه شاعر هم په شعري ژبه کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ستاینه کې څه لیکلي او وایي خبرې دي خوږې دي هم له شهدو هم له قند ښایسته مې سو حبیبه پرې بې خونده غوندې ژوند جنون دا ستا د مینې به څه باندې تشریح کړمه
جنون دا ستا د مینې په څه باندې تشریح کړمه د ګوتو پر ځای پرې سول درته زړونه بند په بند د ګوتو پر ځای پرې سول درته زړونه بند په بند دا کې اشاره شاعر هغه د یوسف علیه السلام قصې ته کوي چې یوسف علیه السلام حسن ته خو ښځو لاسونو پرې کړل مګر تا ته د لاسو پر ځای باندې زړونه بند پر بند باندې پرې سول غوړېږي لکه ګل دا ستا د نوم په اورېدلو غوړېږي لکه ګل دا ستا د نوم په اورېدلو بس ژوند مې دی د زړه په مې میم دال کې څرګند هر زړه دې سو قایل د محبت او نورانیت هر زړه دې سو قایل د محبت او نورانیت پراز د عشق دی پوکړلو او پو د عشق په خوند پراز د عشق دی پوکړو او پو د عشق په خوند یعنی عشق په خوا خلکو ته نه معلومېدل عشق یو میله وه بس دی کوله عشق یو پالتو یو خواهشات به یې کاوه اوس چې د نبي علیه صلات وسلام بیان سو او د ده مبارک شولاوي سوي او د ده سره محبت و مینه سوه او د ده سره عشق سو نو په عشق دی پوک سو عشق خو نو دی د الله او د رسول او د عشق په خوند دی پوکو شو عشق خو نو دی د الله او د رسول چې په هغه کې نو رښتیا هم انوار پراته دي هم خوندونه پراته دي هم فیوزات و برکات پکې پراته دي الله دې عشق د نبي علیه السلام او د الله جل جلاله را ډیر کړي الله دې محبت ورسره را ډیر کړي او الله دې دایمي محبت راکړي نور د دنیا عشقونه او د دنیا کیسې دا خو یو مجازي کیسه وه یو میله وه لکه آیات شریف کې چې راځي ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور یو د دوکې سامان یو لهو ولعب یو پالتو ساتیره وي یو کیسه عشق چې اصلي عشق دی او محبت چې اصلي محبت دی هغه د الله او د رسول کلونه معتکف یم ستا د هجر په دیار کې کلونه معتکف یم ستا د هجر په دیار کې زیاتیږي نه کمیږي لذتونه یې څو چند زیاتیږي نه کمیږي لذتونه یې څو چند یعنی معتکف چې هلته اعتکاف کې یو ځای ناست وي خو د لوی خدای جل جلاله په کور کې وي او د لوی خدای جل جلاله یاد وي موږ دغه د هجران دنیا کې دلته ناست یو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ستا په فکر کې ګرځو او ستا په چرت کې یو ستا د سنتو په مطابعت په فکر کې یو ستا د ښکلاو په فکر کې روان یو او لذتونه یې څو چند زیاتېږي خو کمیږي دا ستا په نوم یې نظر همدا یو زړګی راوړی دا ستا په نوم یې نظر همدا یو زړګی راوړی درمل خپل روح ګڼلی ستا په روح پورې پیوند حسن خپل روح ګڼلی ستا په روح پورې پیوند دا ستا په نوم یې نظر همدا یو زړګی راوړی حسن خپل روح ګڼلی ستا په روح پورې پیوند یعنی موږ دا ستا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا په روح پورې خپل روح تړلی یعنی ستا سره مرابطه او تعلق و فکر دی او دغه یو زړه مو د بدن یو باچا دی دغه یو زړه را سره دی دغه یې تر تا قربان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د سایې ښکلا د پیغمبر علیه السلام مبارک د سپېڅلي او نوراني بدن نوراني سایه نه لیدل کېدل نه په لمر کې او نه په سپوږمۍ کې علامه تقی الدین احمد ابن علي مقریزي رحمه الله په خپل کتاب امتاع الاسماع بمال النبي صلی الله علیه وسلم من الاحوال والاموال والحفدة والمتاع په دا کتاب کې فرمایي چې دا د نبی علیه صلات وسلام یو خصوصیت و چې دی صلی الله علیه وسلم داسې نور و که به په لمر کې روان و او که به په سپوږمۍ کې د ده صلی الله علیه وسلم سایه به نه معلومېدل او علامه مقریزي رحمه الله په حواله د ابن صبو رحمه الله فرمایي چې د پیغمبر علیه السلام د خصوصیاتو څخه دا و چې داسې نور نه به یې په لمر کې سایه معلومېدله او نه به په سپوږمۍ کې او په دلیل کې د سورة مائدې 15 نمبر آیات راوړی دی چې خدای پاک جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين خدای جل جلاله فرمایي
په تحقیق سره چې تاسې ته د الله د لوري څخه نور او واضح یعنی څرګند کتاب راغلی دی. په دې آیات شریف کې الله جل جلاله و پیغمبر علیه السلام ته نور وویل او د سورة احزاب په 45 نمبر آیات کې لوی خدای جل جلاله و پیغمبر علیه السلام ته چراغ ویلی دی، لکه چې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ژباړه یې داسې ده: ای پیغمبر علیه السلام، موږ ته شاهد او زیری کوونکی او ویرونکی لېږلی چې مؤمنانو ته په جنت زیری ورکوي او کافران د دوزخ او د عذاب څخه او د الله جل جلاله په اجازه د هغه لوري ته بلونکی او بله ډیوه مو ګرځولی. امام طبري رحمه الله فرمایي چې په دې آیات شریف کې د نور څخه پیغمبر علیه السلام مراد دی چې لوی خدای جل جلاله په پیغمبر اسلام سره حق ځلولی او اسلام یې څرګند کړی دی او کفر او شرک یې باطل کړي دي. هو، پیغمبر اسلام د هغه چا دپاره نور او رڼا ده چې د مبارکې ډیوې څخه یې ګټه اخیستې وي. دا قول په شفاء الصدور کتاب کې ذکر شوی دی او علامه مولا علی قاری رحمه الله او علامه سید جعفر رحمه الله فرمایي چې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه به ویل چې پیغمبر اسلام سایه درلوده، که به په لمر کې ولاړو د لمر په رڼا به د سایې رڼا زیاته وه او که به د بلې ډیوې سره ولاړو پر هغه به یې رڼا زیاته وه. یعنې د نبي علیه السلام دا نوراني سایه هغه د لمر تر رڼا هم زیاته رڼا درلوده او د سپوږمۍ تر رڼا هم او تر یو ډیوې به هم زیاته رڼا درلوده. که دا قول جمع الوسائل شرح شمایل کې علي قاري صاحب ذکر کوي او سید جعفر رحمه الله په کوكب الانور على عقد الجوهر کې ذکر کوي او علامه جلال الدین سیوطي رحمه الله فرمایي چې د پیغمبر اسلام سایه نه په لمر کې معلومېده نه په سپوږمۍ کې. په روایت د ابن سبوع رحمه الله د پیغمبر اسلام سایه نه لیدل کېده ځکه چې دی نوراني و، که به په لمر کې روان و او که به په سپوږمۍ کې سایه نه لیدل کېده. څه علما بیا د مخکینی روایت لپاره هغه حدیث دلیل ګرځوي چې پیغمبر اسلام به په دعا کې د نور غوښتنه کوله چې الله موږ ته نور راکړي. خو هلته مخکې موږ په تیرو بیانو کې هم وویل چې زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې پیغمبر علیه السلام هم نور و لکه دغه بیان چې دلته د آیاتونو د دلایل تیر شول او هم بشر و. د بشر په اړه باندې هم واضح آیاتونه راغلي دي. دغه صافه او سالم عقیده باید زموږ څخه یېره نسي. اوس به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د ټول بدن ښکلا درته ذکر سي. یعنې مخکې ښکلاوې چې وي هغه د وړه جزو او د وړې حصې ښکلا وه، د یوه اندام ښکلا ذکر کېدله. اوس به د ټول بدن ښکلا پر یوه ځای درته ذکر سي. در سردار عالم صلی الله علیه وسلم بدن مبارک له زیاتو ویښتانو څخه پاک و، ښایسته نوراني و. تر ټولو انسانانو یې صورت ښایسته او اوچت و، ډېر ښایسته جوړې و. تیان مبارک یې د ویښتانو څخه پاک و. د سینې پر لوړه حصه اوږو او لیچو یې ویښتان ول. د بدن مبارک پر کومو حصو چې به یې ویښتان نه ول هغه به له نوره او د ښکلا څخه ځلېدل. په اخر د عمر کې یې بدن چاق سو، خو بیا یې هم د بدن مبارک غوښې ټینګې او سختې وې. بدن او شکل مبارک یې د اول په څېر و، چاغوالي هیڅ تاوان نه دی ورته رسولی. د بدن د ځینو حصو غوښې و ځینو نورو برخو ته نه تللې. په برابروالي کې لکه هنداره او شیشه داسې و، په سپینوالي کې لکه سپوږمۍ داسې و. ښایسته مضبوط غټ بندونه یې ول. امام علامه محمد ابن عیسی او علامه نبهانی رحمه الله د هند ابن ابي حاله رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې پیغمبر اسلام بدن مبارک غټ هډونه لرل، نورانی د ویښتانو څخه خالی و. د سینې مبارک څخه بیا تر نامو پورې د ښایسته ویښتانو نرۍ لیکه داسې بهانده وه
لکه ښایسته تارونه، او د دې څخه ماسې وایه پر بازوګانو او اوږو، او د سینې مبارکي پر لوړه برخه یې ویښتان ول. او امام غزالی رحمه الله خپل کتاب احیاء العلوم کې فرمایي چې پیغمبر اسلام د عمر په اخر کې د چاغښت سره سره بیا هم په ټولو خلکو کې میانه او ښایسته ښکارېدی. د پیغمبر اسلام د بدن غوښې سره ټینګې وې، د عمر په لحاظ یې بدني چاغوالي و ښکلا ته هیڅ تاوان نه دی رسولی، بیا هم داسې معلومېدی لکه یو نوی ځوان صلی الله علیه وسلم. او علامه ابو عبدالرحمن رحمه الله په خپل کتاب وصف النبي صلی الله علیه وسلم کې فرمایي چې د پیغمبر اسلام بدني ښکلا او کامل جوړښت بالکل په حدیثو کې څرګند دی. خاص بیا د هغه روایت څخه چې امام حاکم رحمه الله نقل کوي او بیا یې صحیح هم بللی دی، او امام ذهبي رحمه الله هم ورسره موافقه کړې، او دغه روایت یې حسن بللی دی چې هغه د حضرت ام معبد روایت دی. د پیغمبر اسلام په وصف او په بیان کې ام معبد ډیر ښه بیان کړی دی. او امام ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې د ام معبد قصه په ډیرو روایاتو کې را نقل ده چې دا روایات یو د بل سره قوت سره ورکوي. کله چې پیغمبر اسلام د هجرت په وخت کې د خپل ملګري صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه سره د مدینې منورې پر لوري را روانو، پر لارې باندې پر یو خیمه راغلو چې دا خیمه د ام معبد وه. دا ام معبد چې وه دا یو سخي سرایي ښځه وه، ډېره زړوره او فصیحه ښځه وه. د خپلې خیمې سره ناسته وه. هر مسافر چې به پر دغه لار تېرېدی دې مبارکې به خواړه ورکول. اوس دا د پیغمبر اسلام او ابوبکر صدیق رضی الله عنه پر دغه خیمه ورلل په داسې وخت کې چې د ام معبد خاوند هم په خیمه کې نه و. یوازې یوه ښځه په دشت کې د خیمې سره ناسته وه، ځکه دغه ام معبد د کوچیانو عربو څخه و. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ښځې څخه پوښتنه وکړه چې د خوړلو دپاره یو شی در سره شته؟ ځکه چې دا وخت د پیغمبر اسلام او د ملګرو یې خواړه خلاص سوي وو. دوی هم پر داسې لار روان وو چې هلته نه بل کلی و نه بل کور و. نو ځکه یې د دغه ښځې څخه پوښتنه وکړه چې که ستا سره د خوړلو یو شی شته په قیامت به یې درڅه واخلو. ښځې په جواب کې ورته وویل چې که زما سره د خوراک یو شی وای تاسې به مې غوښتنې ته نه وای اړ کړي، یعنې بې له غوښتنې او طلب به مې درکوئ، ځکه چې موږ سخیان خلک دې ته ضرورت نسته چې میلمه د خوړلو غوښتنه په خوله وکړي، مګر والله د خوراک هیڅ شی نسته راسره. خو هلته د خیمې سره یوه وچه ډنګره ضعیفه زړه میږ ولاړه وه. پیغمبر اسلام ورته وویل یا ام معبد دغه میږ څه شته؟ یعنې خو د دادی د لوشلو یو حیوان شته؟ نو ته څنګه وایه چې شی نسته او خیمه خالده د خوړو سره؟ هغه ښځې وویل چې دغه یو داسې میږ ده چې د ذوب او د ډنګروالي څخه د رمې څخه پاته سوې ده. پیغمبر اسلام ورته وفرمیل چې شیدې نه لري، یعنې شیدې کوي که نه؟ ښځې ورته وویل چې دا تر دې ډېره ضعیفه ده چې شیدې وکړي. پیغمبر اسلام ورته وفرمیل چې که اجازه راکوې دغه میږ به ولوشم. ښځه په حیرت کې شوه چې دا څه وایي، دا ډنګره ضعیفه وچه میږه ده او دی وایي زه به یې ولوشم. هغه د ډېرې ډنګروالي سره د رمې سره نسي تللی، د لې پاته سوې ده او دی وایي زه به یې ولوشم. ښځې ورته وویل که شیدې پکې سته خو ویې لوشه. پیغمبر اسلام په خپل لاس مبارک سره د میږې غولانځه مسه کړه او بسم الله یې وویل. د میږې د غولانځې څخه شیدې راتوی شوې. ښځې ته یې وویل یو لوښی راکړه. هغې هم دونه لوی لوښی ورته راوړی چې د یو لوی ډلې بسېدی. پیغمبر اسلام هم تر هغو پورې دغه میږه لوشله چې دغه لوښی په ډک شو. بیا یې لومړی ام معبد ته شیدې ورکړې، هغې هم تر مړېدو او تر اوبېدو پورې وچښلې. بیا د پیغمبر اسلام ملګرو وچښلې او بیا پیغمبر اسلام وچښلې. د دویم ځل دپاره یې بیا میږه ولوشله او د ام معبد ټول هغه لوښي یې ورډک کړل چې درلودل یې. دا ورته ګوري او په تعجب کې حیرانه ده، ځکه چې هغه میږ چې د دې سره وه دا په خبره وه چې وچه ډنګره او ضعیفه ده. اوس یې دونه شیدې وکړې چې دا په خپله په حیرت کې پاته. خیر
پیغمبر اسلام او صدیق اکبر رضی الله عنه ځینې روان شول. لږ وخت وروسته د ښځې خاوند ابو معبد په داسې حال کې رالی چې ډنګرې او وچې میږې د ځانه سره را روان کړي دي. محترم اورېدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي، زموږ پاته برخه د نبوي ښکلاو به په را روانو برخو کې واورئ انشاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.